वालेकुम सलाम। क्या څنګه چل دی سید ولی شاه؟ پښتو وایه زه درسه یو څو خبرې کوم او بدې به نه ګڼې ګورې ښه او که نه ستاسو هم کسان ناست دي زما سم پښتانه ناست دي او خبرې به داسې کوو یو بل به اورو صحیح ده صحیح کښېنه صحیح ښه برابر او کوزم نشي او وم نه تښتې تختم نه زه راشه ګیم درسه دا کوم خو ګوره په ګیمونو کې به پنشمنټ نه وي خبرې به کوو صحیح ده اوکې خبرې وکړو ولګوه هاي انټي خو ستاسو زه یو څو خبرې شیر کوم صحیح ده خبره به نه وي نه بده خبره مه ده درته زه نه کوم زمونږ پاکستانۍ ته چې څومره خبرې کوې او که صحیح شو زه درته یوه خبره کوم زما یوه خبره واوره ستا سره چې کوم موبایل دی دا ستا دی که نه بالکل زما دی ستا چې کومې کپړې اچول دی دا ستا دی که نه بالکل زما دی خپلې مرضۍ سره دا کپړې دې اچولې دي بالکل هر څه مې بخپله مرضۍ کړي سره موبایل یوز کوئ خپلې مرضۍ سره څڼې پرې ایښودلې دي خپلې مرضۍ سره خبرې کوي نو دا زما لایف ده زما مرضي ده چې زه څنګه کوم څنګه نه کوم د هر چا خپل لایف ده چې څنګه هغه کوي څنګه هغه نه کوي نه ما ستا په لایف کې خبرې نه دي کړې نو ته لږ شي ټیم به راله راکې که نه ته ماته نصیحت کوی شي ټیم به راکې خبره به مې اورې خبره به دې اورم ما تا ته د کپړو څه نه دي ویل د لوپټې مې راته نه دي ویل د څادر مې راته نه دي ویل غلط ځان په خپله غلط ښکاري مثال دې راکړو که نه غلط وایي ځان په خپله غلط ښکاري خو خبره واوره دا زما لایف ده ته به ما پسې خبره نه کوې چې ستا په لایف کې ما څه نه دي ویل که نه ته ماته ایز ا پرسن داسې وایې شي چې سندل داسې مه کوه داسې وکړه داسې مه کوه یو خدایه تا ته ما څه ویلي چې دا وکړه دا مه کوه دا پښتانه ناست دي ما تا ته څه ویلي نه مې دي ویل پښتانه زما طرف ته هم ناست دي پنجابي هم ناست دي ټول انسانان زما لایف باندې ناست دي ګوره ما تا ته وایم څه نه دي ویل چې ته دا وکړه دا مه کوه خو غلطه وایي ځان په خپله غلط ښکاري زه تا ته صرف یو خبره کوم بس یوه خبره زه درته د ټولو نه مخکې دا خبره کوم چې باسیت پاکستانی باسیت پښتونه باسیت کلمه چې تا کلمه ویله زما خورې زه غلط کوم که زه صحیح کوم نو ماته اوهو نو ته زما خبره نه اورې ته ورته غوږ نږدې هله به خبره کېږي چې ته زما خبره واورې لکه زه تا ته څه وایم ته زما خبرې له ټیم راکې نه راکې چلو یا وایم زه درته لاول دا وایم که نه چې زه لاول تا ته احترام لرم زه تا ته سپک نه ګورم سپکه خبره درته نه کوم باسیت پاکستانی باسیت پښتون او باسیت کلمې ته زما خورې صحیح ده زه راته دا لکه زه راته دا نظر شیر کوم ته چار څنګه یې باسیت کلمې مسلمان زه تا ته خور ویم زه تا ته صرف دا ویم چې د بې ادبه خلکو سره مه راځه چې هغه تا ته دا وایي چې ته ماته خېټه ښکاره کړه ته دا وکړه ته دا وکړه داسې خلکو سره زموږ عزت هم مه خرابوه زموږ د جنډې ما ښکاره کړې ده نه مې دا ښکاره کړې که نه خدای مه کړه چې تا له داسې پنشمنټ درکوي موږ پرې خفه کېږو زموږ زړه ته بې درد رسي ما تا ته خور وي ولې چې زما د ملک یې ولې چې موږ د یو وطن یو د بې غیرته خلکو سره مه راځه بس زما دغه خبره ده نور ستا خپل لایف دی زه تا ته غلط نه یم په حیثیت درته وایم چې وروره چې ته ما پسې خفه کېږې نو داسې کوه زما په لایف باندې کښېنه ځکه چې ستا خو ډېر فرینډز دي ډېر فرینډز دي نو هغو ته ښه وایه چې زما په لایف باندې راځي کښېني ده چې زه زرت خان سره یا څوک بې غیرته خلکو سره چې لګوم ګیم نو ما باندې دا ګیم ګټي چې زه هغو ته بې غیرتوب وښیم نه زه درته اوس خبره کوم لکه هغه الریډي زموږ له د جنډې پیغور راکوي ګیم ګټل چې دي ګیم ګټل دا څو ورځې دا ټول ګفټینګ چې تا ته زموږ د طرف نه کله ملګري درغلي نو پتا یې ګیم ګټلی دی چې تا ته یې څه ویلي تا چې زیارت خان ته ووایي چې ته ووایه زه ډوزمار یم دا زما ملګرو په تا ګټلی دی خو زه تا ته دا هم ویم چې بې حیا سړی هغه په دې ضد لګېدلی چې زموږ د ملک توهین کوي زموږ د تورسرو توهین کوي مه راځه د هغه خلکو سره ګوره دا خو غلطه خبره ده لکه یا به زمونږ یو یا به نه یو یا به زمونږ د پاکستان خلک موجود یا به نه یا به ګفټینګ کوي یا به نه کوي او خلک به په تا باندې غلط دغه کوي نو په هغې زمونږ ملک یادېږي زه تا ته احترام لرم مه راځه دغه خلکو سره چې هغه زمونږ د عزت توهین کوي نوره ستا تبه ده بس نوره تبه ستا ده زه لکه تا ته دا نشم ویلی چې دا وکړو دا مه کوه پاکستان کې جمهوریت دی دا هر سړي خپله تبه ده خو چې په کومه خبره زمونږ ملک بدنامېږي جنډه بدنامېږي خو مه راځه درته بله درته خبره کوم په ټیک ټاک کې څوک هم ښه کس نشته ده چې چاله هم یو ګل چاته څوک ولیکه نه هغه بېغیرته شي ښه نو لکه اوس ته په ټیک ټاک کې لکه لازم ده چې اوس تا ته ګل درویشته شي نو ته بېغیرته شوې لکه
اوقات نه بهر راشي کنه، اوقات نه بهر راشي او دا پنشمنت نه ګوره ته په یو هغه قوم ما کې پتا punishment یو راکړی قوم دا ما یادېږي کړو خو نه دي ستا کنه. د نوم څه سندل خټک یادېږي ګوره سندل راش welcome. ستا د نوم څه سندل خټک یادېږي خټک یو قوم دی ته ځان ته زه بې غیرته مه خټکه وایه یم، زه قوم ده زما ماته پته ده، خو زه اول انسان یم. ښه انسان شوي نو د انسان نه پس څه شی شوي انسان نه بعد دا شونه راغل دي چې زه کم قوم والا یا کم مسلم کافر हूँ, कौन से मुल्क से हूँ, ये चीजें बाद में आती हैं. ښه صحیح ده لکه زه درته اوس دا وایم چې داسې یو کار ته وکړي چې سبا له پې ستا پلار ته خلک پیغور کوي ورور ته نو په دې تعالی دا مزه درکوي Thank you, زموږ Mama. معاشره د پښتو ده Thank you. ها داسې یو کار چې وایم ته وکړي چې ستا پلار او ورور ته پې پیغور کېږي داسې کار تعالی مزه درکوي هاي 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 رورا چې دا خبرې دي نو بیا ټیک ټاک پرېږده. له ټیک ټاک زه ولې پرېږدم زه ستاسې لګیا یم خبره درته کوم دا خبرې خو به کېږي رورا، دا ټیک ټاک ده. لکه اوس چې تا ته سړی وایي چې زه ستا نه میچ ګټم ته خېټه ښکاره کړم نو ته به ښکاره کې خېټه رورا زه درته وایم چې دا ما دپاره ښه خبره نه ده چې ته ټیک ټاک یوز کا، ته خلکو پسې خبرې کوې ټیک ټاک کې هر چا پسې ویډیو جوړوي. زه په خلکو پسې خبرې نه کوم زه په خلکو پسې خبرې نه کوم په تا زموږ ملک یادېږي ملک یادېږي ټیک ټاک ته په ما باندې پرېږدي او په خپله به ته دغه شان دې پرېږدي لکه تا موږ خپلې تبې ته پرېږدو ته به هر څه کې نه خبره رورا ته بد لګي خبره وره. اوس ته چې خلکو پسې ویډیوګانې جوړوي ستا کور ول داسې نه وایي چې دا سید ته په ما باندې ثبوت کولی نه شي چې ما بر نه څوک یاد کړي کور خبرې مه کوه دلته کې ولې دا ویډیوګانې خلک پرېږدوه ما د اوسه پورې وایم دا څوک ټارګېټ دا څوک کولی نه شي چې زه چا ټارګېټ کړی نه یم او ما څوک یاد کړي همیشه دپاره چې ما څوک ټارګېټ کړي زه هغه یادوم زما خبره صرف ستاسه ده لکه ته چې وایې ما ته وایې چې ته ټیک ټاک پرېږدوه لکه مثال په طور لکه موږ ټیک ټاک فرېدا زما رورا خبره وره هغې ما ته پنشمنټ راکړو مخته زما مرضي چې زه کوم که نه کوم ما نه وکړه خبره تا نه وکړی ما نه ده کړې خبره څنګه ختم پنشمنټ په هغه باندې خو خېټه تا ښکاره کړه په هغې زه فخر کوم خو دا شی که تا بېللی وی نو دی خو په تا کوو ما خو نه کوله ولې تا ته زه دمه سپکه ښکارم زه اوس ما تا ته ډمه نه دي ویل ما تا ته خور وي زه خو په تا ځکه جګړې کوم چې مه کوه داسې کار چې موږ د باندې بد ښکارو چې زه به هغه پنشمنټ کوم خېټه ښکاره کوم ګوره داسې چل دی سندل په زما دا یوه خبره نه ده دا راته زه باسیت پاکستاني کوم هغه کار به موږ نه کوو چې زموږ جنډه پې بدنامېږي ښه او نوره اواره ګرځه اواره خپله تبرې ده اوس چې ستا د حاجي تا نه منې کوي نو زه څوک یم څادر یې خو راواغست ماشاءالله زنده‌باد ایوه یو جهان مننه چې زما په لایف کې خو دې پټه په سر واچوله جار دې شم ګوره څونه خوند نسه کوي تا مخکینی ویډیو وګوره دا لوپټه چې دې په سر کړه دې ته وګوره څونه خوند نسه کوي قسم دې سمه ښایسته پکې ښکاري پیښې مه کوه جینۍ داسې چل به وکړي که نه چې زما خبرې به واورې پوه شوې او نوره چې لکه داسې زندګي تېره کړي چې خلک دې صفت وکړي لکه د مار ما د پسې چرته لکه داسې څه حساب نه دی کړی خو زړه م خفه کېږي نو پټرې په سر څونه خوند کوي دا یې ټول بوختانه لیکي وایي ماشاءالله اوس خبرې نه کوي ذکر یې شروع کړو اذان کېږي وروره اذان کېږي اذان احترام خو وکړه ماشاءالله ختم شو اذان راشه تا باندې هم چوف کا راشه سندل داسې حساب دی که نه چې د ملک د خاطره نه دی موږ ګورې نشو برداشت کولی هغه خبره چې کومه خبره موږ ته پیغور کېږي او نوره ستا ته به د پاکستان کې جمهوریت دی اورې زه تا ته نه یم چې ته بدی دا الزام به مسلمان باندې نه لګې پوه شوې موږ تا ته احترام لرو او بس داسې خبره ده چې لکه
هغه کار مه کوه چې زمونږ برید پې ګوره خریږي پوه شوې او نور ستا تبه ده نو چې ستا زړه سمني ښه ګیم نه ولې تښتېدلی وې زه تښتېدلی وم زه 20 منټه کم 9 بجې راغلی وم زه تښتېدلی وم دا دې راوچت شوی وی نو په ده له منګ سخي کول 40 منټ انتظار هم کړی و هغه اوس تا ته وایي دا سیدولي شاه دی وایي زه زیارت خان چې یم نو زه زیارت خان شوم نو د سندل نه سیدولي شاه جوړېږي نه جوړېږي ته سندل یې زه سیدولي شاه یم Thank you, Babar. صحیح شله وروره صحیح شوه په مخه دې ښه زما خبرو باندې خفه نه شي صحیح ده اوکې نه نه وروره ته ښه زما خبرې او باندې موږ خفه نه شې. زمونږ چې کوم وسي موږ به سپورټ کوو خو بس پاکستان په بره غواړو په ښکته نه غواړو زه راته احترام لرم صحیح ده شکریه په مخه دې ښه ده د الله په امان خداحافظ خوشحاله اوسئ السلام علیکم